راځه چې مینه وښایو جهان ته زه او ته راځه چې مینه وښایو جهان ته زه او ته ورزده کړو محبت هر یو انسان ته زه او ته اول د نفرتونو ته خالي میدان ډالۍ کړو ډېره مینه بیا خپل ځان ته زه او ته منزل ته رسېدل غواړي د هر مین ارمان دی منزل ته رسېدل غواړي د هر مین ارمان دی جانان به کړو ډالۍ نن خپل جانان ته زه او ته راونغاړو د دښتې هر ګلاب خپلې خوشبو کې راځه چې آینه شو هر زمان ته زه او ته دا ټیټ او جګ به نن په هر نظر کې مساوي کړو بدلون به ورکړو نن دواړه میزان ته زه او ته اتله نن خپل زړه ته سلامي یم او دا وایم لوړ سري به ودرېږو پاک سبحان ته زه او ته یو بل غزل دی زه دې زخمي کړم په ځیګر اوف ارماني پاتې شوم له ژوند نه ستړی مرور اوف ارماني پاتې شوم زرې شوم هر ارمان مې نړېدلی ښکاري قسمته تش وي ستمګر اوف ارماني پاتې شوم نه څه ویلی شم نه واک د څه ویلو لرم وخت له دنیا کړم ناخبر اوف ارماني پاتې شوم له ځانه ورک شوم هر طرف راته تیارې ښکارېږي ډېر ویرېدلی یم او تر اوف ارماني پاتې شوم نه مې له حاله څوک خبر نه پوهېدل غواړي وخت کړم راټیټ له هر نظر اوف ارماني پاتې شوم د زړګي ځواک یې رانه واخیسته تنها یې کړمه غم یې په ما کړو زورور اوف ارماني پاتې شوم اتله ستړي زندګۍ راباندې څه وکړلو په ما یې هیر کړو خپل هنر اوف ارماني پاتې شوم یو بل غزل دی چې د شیبه باران لپاره مې لیکلی هیله لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي زموږ مشاعره زموږ میدان شیبه باران پوره یې کړو زموږ د زړه ارمان شیبه باران د پټو احساساتو خپرولو په تکل دی ښکاره یې کړل نړۍ ته شاعران شیبه باران قلم زموږ ملګری شو کتاب زموږ ملګری دریم ملګری راغی لاسمان شیبه باران دا بیت د ناصري صاحب ته ډالۍ وایي راوبللو مونږه ناصري په ډېره مینه ډالۍ یې کړلو موږ ته زموږ ځان شیبه باران مننه کوو ډېر او ډالۍ دې دا دعا شي ودان دې وي او تل دې وي روښان شیبه باران اتله پټ په زړه ښکاره په شونډو مې لیکلی لاس مه راوړه چې نشي درنه وران شیبه باران غزل دی پوهېږئ چې په څه باندې ګنهګار یم د حق څرګندولو په گفتار یم ګنهګار یم په سر راته ټوپک او په مرۍ چړې راکاږي دا ځکه چې د امن پیروکار یم ګنهګار یم که بله څه ګناه وي مخامخ دې راته وایي نو ولې زه په پټه خوله سنګسار یم ګنهګار یم د حق اواز که وکړمه بیا پوشه نور به نه یم د خپل بدن په وینو به سنګسار یم ګنهګار یم له خولې نه راوتلي څو الفاظ مې دښمنان شي پښتون یمه بې کسه بې سالار یم ګنهګار یم اتله داسې ژوند نه مرګی ښه دی په څو واره ژوندی یم خو د مړو په قطار یم ګنهګار یم د توجه نه مننه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 پته احمدشاه بابا مینه د داود خان سرو لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی